او داغ دې که په سپینه ننګي جوړ شه د مچکې زه دې ذموار یم ملهم راڅخه واخله خدای ته مې ګیلې له یو نامرده انسان کړي دي ښکلې ملامل د دغو ماتو زړونو هر اندام دې څړیکې کوي جار او څاره مړ نه شې وینې دې زبېښلې د یو تللي کس غمونو دغسې سرې کرښې د اوښکو چې پرې پاتې دي نن همدا تنکی ټټر مې و مګر ګریوان نه و یاد یې ساته ممکن که مرګي در څخه یوړم دا لار دې سیده زما تر مزاره رسوي یاران دې نه کوي محفل کې دا د مینې کیسې ما ته په خپلې بېوسۍ باندې ژړا راځي او زه څه خبر وم چې یاران به ما پرېږدي نیمه کې زه څه خبر وم چې له ما به دوی پر شا راځي وخت به زما د اذیتونو ډېوې هم مړې کړي وخت به راځي چې هغه تللي به تر ما راځي ټول لربر پښتنو ولس ته خاص کر مسافر ملګرو ته سلام او مینه په دې امید چې ټول به راته ښه وایي او صحت په کلو کې به وایي ملګرو د تل په څېر بیا هم د یو داسې بانډار سره راغلي یو چې په سکرین کې راسره ببرځی او سار صاحب تاسو وینئ له پکتیا څخه ډېر قدرمن ملګري ورسره دي چې نومونه به ما ته بلا سخت شي ټولو څخه به انشاءالله په شریکه چې څوک تاسو سره شعرونه شریکوي لنډۍ شریکوي هغه به م اورو او خاص کر به ببرځی او سار صاحب تاسو ته ډېر غږوو ځکه چې ببرځی او سار ډېر مینوال لري او د خلکو او ملګرو مینوال یې بار بار غوښتنه وه چې اوسار صاحب ته تر پکتیا یو ځل بیا هم ورشي خو خوشبختانه موږ خوشبخته یو چې دی خپله موږ ته خوست ته راغلی دي نو موږ وغوښتل چې د اوسار صاحب څخه او ملګرو څخه یې یو څه تاسو لپاره شریک کړو اوسار صاحب فنمندګي به تاسو ته خوست ته ډېر زیات ښه راغلاست درته وایم ستړی مه شئ قربان سلامونه نیکې هیلې احترامات مینه او ادب مې ټولو لیدونکو ومنئ هیله ده چې ټول به روغ جوړ یاست او د صحت او عافیت جامې مو پر تن وي دا چې راغلي خوست ته ملګري راسره دي راغلي په چکر یو له زریات صاحب سره میلاو شو نو یو کوچنی شانتي بنډار مو جوړ کړی دی زریات صاحب څخه ډېره مننه تر څو موږ ته یې وخت راکړ د زریات ادبي پاڼې لپاره یې موږ میلمانه کړو ډېره مننه کور مو ودان ډېره مننه اوسار صاحب نو ملګرو ته ټولو ملګرو ته ښه راغلاست وایم چې خوست ته راغلي ډېر خوښ یم نو اوسار صاحب زه خو وایم چې پیل به له تاسو وکړو نو څه م راوړي دي دا چې لیدونکي به تاسو ګوري چې اوسار صاحب بیا هم راغلی دی دا چې ورته راغلی مخامخ ورته ناست یې نو څه به حتمن لرئ ورته چې ورته ووایم قربان ډېره مننه په لومړی کې یو غزل وایم چې د ښار له دښتو به حتمن چیغې غوغا راځي یو سړی هغسې ناکامه کور ته بیا راځي هی هی د ښار له دښتو به حتمن چیغې غوغا راځي یو سړی هغسې ناکامه کور ته بیا راځي یاران دې نه کوي محفل کې دا د مینې کیسې ما ته په خپلې بېوسۍ باندې ژړا راځي یاران دې نه کوي محفل کې دا د مینې کیسې یاران دې نه کوي محفل کې دا د مینې کیسې ما ته په خپلې بېوسۍ باندې ژړا راځي زما دودبند اطاق ته سخت مزاحمت جوړ کړي د دې زړې کړکۍ له څو ځایو هوا راځي ډېر ښه بیت زما دودبند اطاق ته سخت مزاحمت جوړ کړي د دې زړې کړکۍ له څو ځایو هوا راځي او زه څه خبر وم چې یاران به ما پرېږدي نیمه کې زه څه خبر وم چې له ما به دوی پر شا راځي زه څه خبر وم زه څه خبر وم چې یاران به ما پرېږدي نیمه کې بېوفا یارانو ته دې ډالۍ وي مطلب پرستو ته زه څه خبر وم چې یاران به ما پرېږدي نیمه کې زه څه خبر وم چې له ما به دوی پر شا راځي وخت به زما د اذیتونو ډېوې هم مړې کړي وخت به راځي چې هغه تللي به تر ما راځي وخت به زما د اذیتونو ډېوې هم مړې کړي وخت به راځي چې هغه تللي به تر ما راځي بهر څوک نشته دروازې د میکدې وتړی په دې پوهېږئ چې راځي او څار تنها راځي قربان غزل دی چې سخت یوازې شوی یم قسم دی که منې لپې لپې بنګ مې تر سهاره رسوي سخت یوازې شوی یم قسم دی که منې لپې لپې بنګ مې تر سهاره رسوي ژونده خفه کېږه مکه لرې در نظم مرګ به مې حتمن تر خپله یاره رسوي ژونده خفه کېږه مکه لرې در نظم مرګ به مې حتمن تر خپله یاره رسوي مینه د مخلوقه لیوني ولې بولی غوړې څڼې ځکه تر غباره رسوي
یاد یې ساته ممکن که مرګي در څخه یوړم دا لار دې سیده زما تر مزاره رسوي یاد یې ساته. یاد یې ساته ممکن که مرګي در څخه یوړم دا لار دې سیده زما تر مزاره رسوي ډېر ښکلی دی. تللی وم د ښار په ملایانو ګرځېدمه ما به مې حتمن تر خپل او څاره رسوي ای هی ای هی ډېر علي. ملګري بار بار د چکر پلان ترتیب کړي مګر زه لږ ناروغ یم د غربت له وجې دا ووایم ملګري بار بار د چکر پلان ترتیب کړي مګر زه لږ ناروغ یم د غربت له وجې دا ووایم ما ته غربت دا راښودلي دي چې ښار ته لاړ شم چې څه بدرنګ وي او ارزان وي ورته ښه ووایم ما ته غربت دا راښودلي دي چې ښار ته لاړ شم چې څه بدرنګ وي او ارزان وي ورته ښه ووایم ډېر علي دی ډېر ښه دی. ما د یوې وړې خورکۍ هیله پوره نه کړله ها ناوکۍ غواړي او زه ورته سبا ووایم مور مې دوا ته ضرورت لري خو زه بېچاره له بېوسۍ نه ورته وژاړم دعا ووایم قربان مور مې دوا ته ضرورت لري خو زه بېچاره له بېوسۍ نه ورته وژاړم دعا ووایم او مور یو څار د صدقه شه اوښکې مه تویوه دا وخت به هم تیر شي او دغه کیسه بیا ووایم غزل دی یاد صاحب د سیند پر غاړه به لالی هم وي وخت به څه داسې مازدیګر جوړ کړي د سیند په غاړه به لالی هم وي وخت به څه داسې مازدیګر جوړ کړي مونږ چې د چا دپاره خیر لټوو هغوی زمونږ دپاره شر جوړ کړي موږ چې د چا دپاره خیر لټوو هغوی زمونږ دپاره شر جوړ کړي ښکلي چې خپله تر جونګړې راشي میندې دغه شان هنر جوړ ډېر ښه دی ښکلي چې خپله تر جونګړې راشي میندې دغه شان هنر جوړ کړي او زما د یار له خټې لویه خدایه ووایه نور خلک اکثر جوړ کړي زما د یار له خټې لویه خدایه ووایه نور خلک اکثر جوړ کړي او بې اجازې به ښکلي نشي ورتلی بې اجازې به ښکلي نشي ورتلی او څار به خپل د زړګي ور جوړ بې اجازې به ښکلي نشي ورتلی بې اجازې به ښکلي نشي ورتلی او څار به خپل د زړګي ور جوړ ډېر ښه دی. یاد صاحب یو غزل دی لږ څه شوخ دی بښنه غواړم ردیف یې ملګرو تاسو هم راسره تکرار کړئ ردیف یې واوا دی توره جوړه دنګه ځواني توره جوړه دنګه ځواني واوا تا ته لوګی شه سپېلني واوا جوړ لږه بینو اننګي واه واه خو تورې سترګې دي بیخي واه واه جوړ لږه بینو اننګي واه واه خو تورې سترګې دي بیخي واه واه چې خپل لالی غېږه کې کلک ونیسې دومره خوږه بېادبي واه واه چې خپل لالی غېږه کې کلک ونیسې دومره خوږه بېادبي واه واه مخ ته لاسونه یوسې پټ وخاندي دا یو عادت مې د لالي واه واه او څاره صبر چې دا څه کیسه ده شاته نارې وایي صوفي واه واه او څاره صبر چې دا څه کیسه ده شاته نارې وایي صوفي واه واه زریات صاحب بل غزل دی چې په دومره لوی ژوند کې مې هم داسې خفګان نه و ما سره څنګ کې چې د ګل په شان جانان نه و په دومره لوی ژوند کې مې هم داسې خفګان نه و ما سره څنګ کې چې د ګل په شان جانان نه و ته مې چې ولیدې نو ځکه مې شراب وڅښل واړه دا ستا د لاسه دومره خو شیطان نه و ته مې چې ولیدې نو ځکه مې شراب وڅښل واړه دا ستا د لاسه دومره خو شیطان نه و دغسې سرې کرښې د اوښکو چې پرې پاتې دي نن همدا تنکی ټټر مې و مګر ګریوان نه و دغسې سرې کرښې د اوښکو چې پرې پاتې دي نن همدا تنکی ټټر مې و مګر ګریوان نه و الف واو څې الف رې دا دي چې په لاس لیکلي الف واو څې الف رې دا دي چې په لاس لیکلي اوس را میین شوې ځکه مخکې دا نښان نه و
الف واو څه الف پرې دا دي چې په لاس لیکلي اوس را مین شوې ځکه مخکې دا نښان نه و واه یاره واه داسې یو داغ دی د دې زړه په سر را کړی و چې یو څاره دومره دنیاګۍ کې مې درمان نه و واه واه حد دی یار ډېر ښه دی چې مونږه ځوروي ډېر بې وجدانه دي او څاره دا بعضې ښکلي څه دي بې ایمانه دي او څاره آها چې مونږه ځوروي چې مونږه ځوروي ډېر بې وجدانه دي او څاره دا بعضې ښکلي څه دي بې ایمانه دي او څاره هی هی منمه چې غمونه دي او شپه ډېره اوږده ده منمه چې غمونه دي او شپه ډېره اوږده ده مشکل نشته جامونه ښه پرېمانه دي او څاره ای هی د بیت اورو منمه چې غمونه دي او شپه ډېره اوږده ده مشکل نشته جامونه ښه پرېمانه دي او څاره ډېر ښه دی یار ډېر ښه نه دا ساقي ظالم دی مراعت د مین نه کړي ته لاړ شه تر بازاره ډېر ارزانه دي او څاره ډېره لې چې چا پسې مې پورته دي لاسونه د ښېرا ته وګوره تر اوسه سرګردانه دي او څاره واه یاره واه ای موږ ورسره څه کوو او دوی را سره څه بس دومره به ترې ووایم ناځوانه دي او څاره ای موږ ورسره څه کوو او دوی را سره څه بس دومره به ترې ووایم ناځوانه دي او څاره ډېر ښه یار بل غزل دی زریات صاحب وینې مې راغلې د دې زړه له پرهرونو دي وینې مې راغلې د دې زړه له پرهرونو دي څومره قاتلان مې د نیمګړیو ارمانونو دي څه بیت دا بیت بیا ورو وینې مې راغلې د دې زړه له پرهرونو دي څومره قاتلان مې د نیمګړیو ارمانونو دي واه یاره واه خدای ته مې ګیلې له یو نامرده انسان کړي دي ښکلې ملامل د دغو ماتو زړونو خدای ته مې ګیلې له یو نامرده انسان کړي دي ښکلې ملامل د دغو ماتو زړونو ای هی ای هی زه ولې محروم د دې دنیا له خوشحالیو یم هرې لیلا هر مجنون نیولې له لاسونو ای هی دا ما ورو زه ولې محروم د دې دنیا له خوشحالیو یم هرې لیلا هر مجنون نیولې له لاسونو واه یاره واه ما باندې که ستا د تللو غم دی ژړاګانې دي تا ته ازارونه د دې څیرې قرآنونو دي ای هی ای هی هر اندام دې څړیکې کوي جار او څاره مړ نه شي وینې دې زبېښلې د یو تللي کس غمونو دي واه یاره واه یاد صاحب غزل دی چې ځان مې کرا ځوړند پر رسۍ نه کړ بیا ګوره ځان مې کرا ځوړند پر رسۍ نه کړ بیا ګوره ته خو بس یوازې یو قدم را څخه واخله واه ځان مې کرا ځوړند پر رسۍ نه کړ بیا ګوره ته خو بس یوازې یو قدم را څخه واخله او زه خو ته لږ صبر زه به ولې ورته ژاړم دغه تصویرونه نښې هم را څخه واخله واه یاره څه بیت دی زه خو ته لږ صبر زه به ولې ورته ژاړم دغه تصویرونه نښې هم را څخه واخله دغې ته ګرانښت وایي راځه له ما یې زده کړه 2 کاله پخوا هغه قلم را څخه واخله دغه ته ګرانښت وایي راځه له ما یې زده کړه 2 کاله پخوا هغه قلم را څخه واخله او داغ دې که په سپینه ننګي جوړ شه د مچکې زه د ذموار یم ملهم را څخه واخله داغ دې که په سپینه ننګي جوړ شه د مچکې زه د ذموار یم ملهم را څخه واخله زه یې د اوڅار له زیده اخلم عکاسه ته یو په خندا کې تصویر سم را څخه واخله ډېر ښه دی زه یې د اوڅار له زیده اخلم عکاسه ته یو په خندا کې تصویر سم را څخه واخله نو ډېره مننه اوڅار صاحب بالا خوند مو ترې واخیسته نو په دې هیله چې ناست بانډار ملګرو او په دې هیله چې لیدونکو ورڅخه یو څه خوند اخیستی وي او ادبي تنده یو څه خړوبه شوي وي نو فکر کوم چې حیران صاحب یو څه لري اوڅار صاحب نو دوی ته به مو ورکړو چې دوی څه شریکوي لیدونکو سره ارشاد درڅخه اورئ مننه زریات صاحب خدای دې وکړي چې ښه به وایي ملګرو مننه له اوڅار صاحب مننه چې ښکلي غزلونه یې وړاندې کړه خو موږ خو داسې شاعران نه یو اوڅار صاحب خو بس هغه ذوق او علاقه ورسره لرو که نه نو ستا یو غزل دی یو نامرده ته ډالۍ ووایي چې بدنیته خلک دی یو څه دې پر ځان پام کوه زما پوښتنه که سهار نه وي ماښام زما چې وس وي در هغې به دې صفت کوم زما چې وس وي تر هغې به دې صفت کوم دا ستا چې وس وي تر هغې په ما الزام کوه ای اورده باید
زریات صاحب وایي چې زما چې وس وي تر هغې به ستا صفت کوم دا ستا چې وس وي تر هغې په ما الزام کوه آی های آی های او تنګ یم بیخي تنګ یم بیخي له اندازې ډېر یم آها تنګ یم بیخي له اندازې تنګ یم بیخي بې اندازې ډېر یم خدایه چاره زما د ژوند د اختتام کړه آی های اورده باید تنګ یم بیخي تنګ یم بیخي بې اندازې ډېر یم خدایه چاره زما د ژوند د اختتام کړه آی های آی های ډېر ښه ده زه دې سوځېږم زه دې اور واخلم لوګی دې شم زه دې سوځېږم زه دې سوځېږم زه دې اور واخلم لوګی دې شم ته دې د خپلو اندامونو خیال مدام کوه وای یاره وای یاره ډېر ښه زه دې سوځېږم زه دې اور واخلم لوګی دې شم ته دې د خپلو اندامونو خیال مدام کوه ډېر ښه ده یاره زما او ساره ژوند نو څه دی خو همدغه دی چې آها زما او ساره زما او ساره ژوند نو څه دی خو همدغه ده چې کله پوښتنه کوه زنګ کوه سلام کوه وای یاره ډېر ښه